د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ تر درېدو وروسته د واخان اقتصادي دهلیز پروژه کولی شي له پاکستان سره د سوداګرۍ د مهمې بدیل لارې په توګه د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې اغیزناک رول ولوبوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د واخان دهلیز پروژه چې 120 کیلومتره اوږدوالی لري تر اوسه 80% پرمخ تللې ده. د دغه وزارت مسؤلان وایي هڅه کیږي چې د پروژې د جغل اچولو چارې د راتلونکي لمریز کال تر پایه بشپړې شي او وروسته یې بنسټیز کارونه پیل شي. دغه وزارت ویان زیاتوي د دې پروژې په بشپړېدو سره به د هیواد د سوداګرو لپاره د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي او د واخان دهلیز د افغانستان او چین لپاره دوه اړخیزې اقتصادي ګټې لري. د افغانستان اسلامي امارت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري چې د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ له سرحدي بروغیل څخه بیا د چین تر پولې پورې د 120 کیلومتره سړک د رغولو چارې پیل شوې وې. یاد سړک په دوه فازه و. اول فاز 50 کیلومتره او دوم فاز 80 کیلومتره چې چارې 80 سلنه مخته تللي. اوس مهال د یاد سړک چارې د هوا د سړېدو او د واورې د ورښتونو له کبله ولاړې چې د هوا په ښه کېدو سره به د یاد 120 کیلومتره سړک چارې پیل او په جغلندازي ډول به د چین تر پولې پورې ورسیږي. د نوموړي په وینا تر دې وړاندې د چین سفیر هم ټینګار کړی چې دا پروژه د دواړو هیوادونو لپاره ځانګړی اهمیت لري. هغه زیاتوي وروسته له دې چې د دې پروژې د جغل اچونې چارې خلاص شي بنسټیز کارونه به پیل شي او د هغې له بشپړېدو سره به هیواد د ځان بساینې پر لور ورنږدې شي. په ورته مهال د اقتصادي چارو شنونکي وایي واخان دهلیز له ستراتیژیکو دهلیزونو څخه شمیرل کیږي او که موږ وکولی شو له دغه دهلیز څخه استفاده وکړو او د چین بازارونو ته لاسرسی پیدا کړو نو هیواد به د یو ستر اقتصادی بدلون شاهد وي. بندر واخان بدون شک یکی از دهلیزهای خیلی استراتژیک به افغانستان می باشه. هر از گاهی که ما بتوانیم این دهلیز با چین وصل بکنیم افغانستان عملا به بازارهای بزرگ چین دسترسی پیدا خواهد کرد و یک تحول بسیار بزرگ اقتصادی در افغانستان و منطقه رونما خواهد شد. و دلیل از اینکه چنین هم به شدت علاقمند هستند تا از این طریق خود به بندر چابهار و کشورهای آسیای مرکزی برسانه و ایران هم علاقمند هست تا از طریق افغانستان و دهلیز واخان شده به چین برسانه. بنان من فکر میکنم که در صورتی که بهره برداری از این دهلیز افغانستان عملا به یک مرکز ترانزیت منطقه مبادل خواهد شد و سالانه به میلیون ها دلار حق ترانزیت نصیب افغانستان خواهد شد. فرصت‌های شغلی بیشتر ایجاد خواهد شد و چیزی که به نظر من خیلی مهم است اعتبار سرمایه‌گذاری در افغانستان افزایش خواهد کرد و دیگر پروژه‌های منطقه‌ای مانند تاب، گازهای کازار، تاپی حرکت خواهد کرد و افغانستان مبادلا من حیث پل اتصال میان کشورها نقش خود ایفا خواهد کرد. یو شمېر نور په دې باور دی چې له چین سره افغانستان وصل کېدل به په سیمه کې یو نوی بدلون راولي چې افغانستان به په اقتصادي برخه کې د سیمې هیوادونو له انحصار څخه خلاص شي. واخان سره د افغانستان وصلېدل او دغه مهم بخش چې په منطقه کې یو نوی بدلون یا یو نوی انقلاب راولي د دې لپاره امارت تر ډیره حده هڅه کوي چې زر تر زره جوړ شي او تکمیل شي. موږ په دې په وصلېدو کې به یو څه مشکلات یو څه خنډونه به وي اما دا موږ د همیشه لپاره له منطقوي انحصاره خلاصوي او موږ کولی شو چې له لوی چین سره راکړه ورکړه وکړو. په ابتدا کې که راکړه ورکړه نه خالي راکړه چې ترې وکړو هم د موږ لپاره غوره ده. که تاسې وګورئ موږ ته له نورو هیوادونو سره یا د نورو هیوادونو له لارې ترانزیټي کوم مالونه چې افغانستان ته راځي هغه په ډېر قیمته نرخ یا ګران تمامیږي او موږ نسو کولی چې په لنډ وخت کې هغه خپل توکي له بازاره راورسوو او له چین سره چې په نړیواله سطحه یو ډېر ښه تجارتي نوم لري له هغو سره هغه خپل تجارتي اړیکې مستقیم نسو برقرارولی. نو د دې لپاره که چیرې موږ وکولی شو دغه لاره وصل کړو چین ته کینات ورکړو او چینایان هم راسي په دې لاره کې له موږ سره تجارت پیل کړي دا به د موږ لپاره یو زیری وي. د یادونې وړ ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ تر درېدو وروسته د واخان اقتصادي دهلیز پروژه کولی شي له پاکستان سره د سوداګرۍ د مهمې بدیل لارې په توګه د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې اغیزناک رول ولوبوي.